غزا د طالبانو ستر اقدام د ایران خلاف. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. ملګرو که تاسې هم غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. د نورم او سټنډرډ ملي ادارې 40 ټانکره بې کیفیته تیل بیرته ایران ته ورګرځولي. د نورم او سټنډرډ ملي ادارې اعلان کړی چې د دې ادارې کارکوونکو په فراه کې د تیلو 40 ټانکره بې کیفیته تیل بیرته ایران ته ورګرځولي دي. باختر اژانس پرون دوشنبه شپه د کب 8 د فراه د سټنډرډ ریاست مسؤلینو په حواله خبر ورکړی چې د تیلو 40 ټانکرونه د دغه ریاست له لابراتواري ازموینې وروسته په معیار برابر نه و او بیرته ایران ته ورګرځول شوي دي. په راپور کې راغلي دي چې دغه ریاست له خپل پلان سره سم د بې کیفیته نفتي توکو لسګونه ټانکرونه بیرته ایران ته ورګرځولي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ له نیمرو څخه د ټیټ کیفیت لرونکي تیلو 40 ټانکرونه بیرته ایران ته ورګرځول شوي وو. د یادولو وړ ده په هیواد کې له سیاسي تحولاتو وروسته د نفتي او نورو اړینو توکو بیې لوړې شوي دي او خلک یې د پیرلو توان نه لري. د تیلو یو شمېر سوداګر په دې تورن دي چې د ټیټ کیفیت تیل واردوي او په بازارونو کې د لوړ کیفیت تیلو په پرتله په ارزانه بیه پلورل کیږي. دا و زموږ چمتو شوی ویډیو. که د ویډیو په اړه کوم نظر لرئ کمنټ کې ولیکئ. تر بلې ویډیو ښه وخت، ښې چارې.